یو خور سوال کړی دی چې صلاة الحاجه د څه حاجت دپاره 2 رکاته کول دا به څو پیري سړی کوي او کله به یې کوي څه ټیم به یې کوي الجواب صلاة الحاجه د حاجت دپاره مونځ کول د دې په باره کې والعلم عند الله چې څومره حدیثونه راغلي دي هغه ټول یا ضعیف دي یا منکر دي یو صحیح حدیث هم دې باره کې نه دی راغلی چې د چا څه حاجت وي نو هغه دې 2 رکاته مونځ وکړي دې باره کې څه صحیح حدیث نه دی راغلی نو ځکه موږ دا وایو چې صحیح حدیث نشتی نو موږ سره بله طریقه شتي که نه بله طریقه څه ده لکه اوس ګوره لږ ساعت مخکې موږ وویل د اذان او د اقامت په منځ کې دعا قبلیږي په سجده کې دعا قبلیږي د جمعې په ورځ داسې ټیم دی چې دعاګانې پکې قبلیږي روجماتي ټیم کې دعا قبلیږي تهجدو په ټیم کې دعاګانې قبلیږي الله وایي ادعوني استجب لکم زما نه غواړئ زه به درله درکړم ستا چې څه حاجت دی دې ټیمونو کې الله نه غواړه خو د دې دپاره 2 رکاته کول یو روایت شتي امام ابن ماجه رحمه الله راوړی چې هغه سندن کمزوری دی امام ترمذي رحمه الله وی د دې په سند کې یو راوي دی چې د هغه نوم دی فائد ابن عبدالرحمن او دا کمزوری راوي دی هغه حدیث کې دا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه حدیث نقل کوي وی من كانت له حاجه الى الله او الى احد من خلقه د چا چې څه حاجت د الله نه غواړي یا د مخلوق نه فليتوضأ وليصلي ركعتين نو دې چاردام وکړي او بیا دې 2 رکعته مونځ وکړي 2 رکعته او بیا یو دعا ذکر شوې ده نو دې چې د الله نه بیا څه غواړي الله به ورله ورکوي که هغه دنیوي سي او که هغه د آخرت سره څه تعلق ساتي خو دا حدیث سندن څه دی کمزوری دې معنی باندې چې څومره حدیثونه راغلي د هغه کمزوري دي نو صلاة الحاجه د حاجت په وخت کې 2 رکعته کول دا نه دي ثابت والله اعلم